اوله خبردار چې انسان هر څونه مجرم شي نو ناامیدي نه پکار ناامیدي سره تبا کوي الله تعالی فرمایلی دی حدیث قدسی کې راغلی دی ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي کدا ستا ګناهونه دونه ډېر شي کنه چې وریځې ته ورسېږي ټول ځمکه بیډه کړي او بیا ما ته بخښنه غواړې امید لري نو زه به درته بخښنه وکړم الله ته ګرانېږي نه هغه د انسان په شان نه دی چې د انسان سینه تنګېږي هلکه یو ځله مې معافي وکړه دوه ځله درې بس دی نور دې اوس وجنم الله داسې نه دی هغه که کروڑ ګناهونه او که ایر وي او که کر وي الله تعالی په ټولو باندې قادر دی چې معافي کړي ناامیدي به نه کړي دویمه دا ده چې کوشش دې وکړي جلدي دې وکړي په توبه ایستلو کې الله تعالی سره توبه وباسي چې دې لپاره چې مرګ رانه شي ولې کېدای شي مرګ راشي سړی ګناهونه کې الله له وجې تاوان درې کوي نو په دې توبه کې دې جلدي وکړي درېیمه خبره هغه دا ده چې د دنه دا ګناهونه کېږي او سمه نشې جوړه شوې ده نو دا به یو کار به دا کوي چې د غلطو ملګرو نه به جدا کېږي که د ده چېرته ارادې چې زه دا ګناه پرېږدم او ارادې ځان د خلاصولو وړه کې دا درد وي نو د غلطو ملګرو نه به جدا کېږي هغه ماحول به نه ورځي کوم چې دا په ګناه کې واقع کېږي مثلا یو کس دی د هغه خپلوان دي په خپلوانو کې زنانه دي دا چې هغوی ګلاړ شي نو ضرور د هغوی سره لاس یا میلاوي یا نظر بد لګي یا د هغوی غلط حرکات او اشارات یو د دمي او دا غواړي چې روزانه هلته ورشي هلته دې نه ورځي هغه کور دې پرېږدي او دغه انسان تذکیري دې نه کوي ټلیفون دې ورته نه میلاوي ځکه دا بېرته هغه را ژوندی کوي هغه د ګناه طلب را ژوندی کوي نو هغه علاقه پرېښودل هغه کور پرېښودل د انسان ملاقات پرېښودل دا ضروري ده او داسې ښه ماحول د اختیار کې د نیکانو خلکو صحبت چې دی ومثل الجلیس الصالح دا د مسجد سره تعلق پیدا کړي علماو سره دې کښېني صالحینو سره دې کښېني او روزانه دې یو بیان اوري الحمدلله د مولکانو په ذریعه باندې د مختلفو علماو د کوم عالم بیان چې هغه الله فایده ډېره ورکوي او اثر پرې ډېر کوي هغه دې اوري نو هغې باندې مسلې ته ډېره فایده میلاوي او که مخامخ همداسې یو مسجد ته ځي اول د عالم د جمعې خطبه ورکوي یا نور داسې د قرآن حدیث درس وي هغې دې ورځي نو د قرآن حدیث درس کې کمال دا دی که چې انسان چې هر څومره مجرم وي نو متوجه کوي آخرت ته او د ګناه هغه بدي ورته ښکاره کوي چې دا ګناه به ډېر وي عیب دی ډېر وي نقصان او لنډه لاره څنګه ده چې هغه لږ اسانه ده خو اثر یې نسبتا کم دی هغه دا چې مملکان دې واوري دغه هم یو ښه لاره ده چې ځان له کوټه کې کښېني او هغه واوري نو دې سره هم یو خبره به داسې واوري چې د باندې به اثر وشي او دا ګناه ورسته پرېږدي او بل دا دی چې د دې ګناهونو بدیانې دي رعایت یې کړي چې دا ګناه څومره بد شی دی دا زمانه د دې ګناه لږه ده چې دا زه کومه کومه او لږ خوند دی او بیا د دې طبیعه د دې سزا چې ده هغه بېحده ډېره ده کله بدي شي او کله 50,000 کاله شي او کله 1000 کاله شي او کله 2000 کاله شي الله تعالی په ډېرې سزاګانې ورکوي او د انسان هغه زندګي چې د دې سره خرابېږي او ډېر ډېر نقصانات دي واقع دي ګناهونه ډېر نحوستونه دي ډېرې بدیانې دي امام ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافي کې لیکلي او که چېرته دا عالمي او په عربۍ باندې پوهېږي نو الجواب الکافي دې لږ مطالعه شي هغه له ضروري دی چې هغه مطالعه کړي نو هغې کې د ګناهونو بدیانې عیبونه هغه ذکر کړی شوي دي موږ فواید کتاب کې هم هغه عیبونه را جمع کړي دي د ګناهونو چې دا ګناه دا عیب لري دا نقصان لري دا چې عقلمند بنده هغې ته وګوري که نه نو بس وایي چې هرکه دا ګناه څونه خوږوي که نه خو لیکن نقصان یې ډېر زیات نو د دې لږ خوند دپاره زه ولې ډېر مصیبتونه په خپل سر راواچوم دا خو د بې عقله خلکو ښکاري چې د لږ خوند دپاره هغه غټ مصیبتونو ته ځان وړاندې کوي چې د هغه د برداشت نه بهر وي که دغه وګوري نو دې سره به هم الله سبحانه وتعالی د دې اصلاح وکړي او زه وایم که ته په صدق دل الله دعا طلب کړه که نه د شپې راپاڅېده او الله ته لاسونه اوچت کړه او هغه ته دا ویل چې الله تعالی زه ستا ښه مجرم بنده یم او ته ما د دې ګناه نه خلاص کړه زه تا ته رجوع کوم تا ته ګوتې لګوم الله تعالی زه دا کار نه کوم نور خوښ مې نه دی
ولیکن عادت شوی به ډېر یم الله وس مې نه کېږي ته ما څه مدد وکړه الله تعالی به مدد کوي الله تعالی فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ومن اتانی یمشي یتیدو هرولا ته الله ته مذهب شروع کړه الله ته په منډه راځي بیا دې بغې کې اخلي او ځان ته دې رسوي نو په صدر څخه سره دعا وغواړي که نه او مړه کې ټکي نه وي نو الله په فضل سره سړی د هر ګناه بچ کېږي او داسې کېږي د نیکانو خلکو طریقه دا دی او علاقې باندې به ته ورشې هلته به پر بنډې ښځې وي او ډېرې ښکلې به وي او ډېر داسې چې هلته به ته خامخا ګناه کې واقع کېږي په یو بازار به ورتېرېږي په یو ځای خو مخکې هلته دعا وغواړه چې الله رب العالمین دې ځای کې دا ګناهونه دي زه ستا د ذات ته غواړم الله اوسه به زما د ایمان حفاظت کړی دی بس دې ګناه ته ما بچ کړه په ډېره اسانۍ باندې ما په دې علاقه باندې ورتېر کړه ځکه زما لاره ده ورته خلاصېدی مې نشته په صدق کې داسې یو خو داسې چې شاید د خولې نه وایي چې الله تعالی حفاظت ته مو کول زړه کې خارښ وي چې څنګه بیا ګورم زړه کې خارښ نه وي او یا زړه کې خارښ وي دي که د صدق دل نه دا راولګي او د الله تعالی دعا وغواړي چې الله ما بچ کړه الله به بچ کړي الله حفاظت کوي الله ته سره خپل ځان وسپاري الله حفاظت کوي دا اصول دی نو الله نه په صدق دل باندې دعا وغواړي نو ان شاء الله الله به دې ګناه نه منع کړي نو ښه علاجونه ماته چې ښکاره کېږي دغه دی چې د قرآن حدیث درسونه دي اوري او د نیکانو خلکو سره دې کښېني او د ګناه د زیان نه دې ځان بچ کړي نو دې سره به دا بچ کېږي یو سره قاتلو د قتلونو به کول تا ته حدیث معلوم دی یو عالم ورته ویلي چې تا توبه قبلېږي راهب ورته ویلي نه قبلېږي هغه پسې وژلي و هغه عالم ورته ویلي چې لکه توبه دې قبلېږي خو د علاقه پرېږده هغه بل ځای کې یو کلی دی هلته نیکان کلي هلته لاړ شي بیا په لاره کې وفات شه الله ستا جنت ته بوت ځکه چې د توبې په نیت باندې هغه وتلی و او د صالحینو خوا ته ورتګ دا ډېر ضروري دي او هغوی سره کېناستل دا به الله ته راکاږي یو متقي بنده سره چې ملګری شوي که نه والا چې سړی دونه جوړېږي که نه دونه اصلاح د سړي کېږي چې ډېره زیاته کېږي د پخوانو نیکانو طریقه هم دا وه چې هغوی به د علماو سره د صالحینو سره به پاتې کېدل د هغوی په وجه باندې د ځان تربیت بیا کوه